اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باب الشهید، باب ثابت دی په بیان کې د شهید. الشهید و شهید چې دی من هغه څوک دی قتله چې مړی کې المشرکون مشرکان کافران یې مړ کې دغه ته شهید ویل کیږي. او وجد یا پیدا سی فی معرکتی په جنگ کې قتیلا مړ و به په دسر اثر جراحتی اثر د زخم وي یعنی بدن یې زخمی وي. او قتله یا مړ کې دی المسلمون مسلمانان ظلما په ظلم سره مسلمانان یې په ظلم مړ کې ولم یجب نه واجبېږي بقتل په وژلو د ده سره دیت فیکفنو کفن دی ورکي فی ثیابه په خپلو جامو کې التي هغه جامې هو چې دی فیها په دا جامو کې دی په هغه جامو کې دی کفن ورکي ویصلی المنځ دی وکي علیه پر ده باندې ولا یغسل او غسل دی نه ورکي و دا شهید ته. واذا هغه وخت استشهد کچیر شهید سو الجنوب جنوب غسل دی ورکي عند ابي حنیفه د امام صاحب وای کچیر یو سړی جنوب ولو او دی شهید سلو دته دی غسل ورکول شي. وکذا د غره کنسوبی کی چیر کښنی شهید سلو کښنه ته دی غسل ورکي. وقال یاران وای یغسلانی غسل ورکولای سي و دغه جنوب او د کښنه ته ولا یغسلو ندی منځي عن الشهید د شهید سه د مو ویني ده یعنی ویني د نجم منځي ولا ينزع ندی کاج عنه د دسه ثيابه جامع ده کالی ده وينزع ودی کاج عنه د دسه الفر پوستن کچیر پوستن یو کوټ یو شی غوستي و د جن لري کې والخف موزید جن لري کې د جن وکاج وحش السلاح او هغه جامع د سلاح چې سلا د پاره د کم درشي غوستي هغه د جن لري کې هغه د سلا درشي ګوره یو چانټه ودی شي تړلی و منرتث او چا کچیر نه په واخسته غسل دی ورکی والارتثات او نه په اخستل چې دی انداد یا کول چې خورک وکي او یشرب یا چرنګ وکي او یتداوا یا دوا وکي او یبقى یا پات صحیان ژوندۍ حتی در داسې وخت یمزی چې تیریږي علی پر د باندې وخت صلات وخت المانزه یو وخت المانزه پر د باندې تیریږي دونه قدر د ژوندۍ وي او هو یعقل عقل هم پر ځای باندې وي یعنی بیا عقل هم بیا ځا سوی نه وي ژوندۍ هم وي نو دغه چاته دي څه شو کې غسل ورکي. او ينقلو یا نقل سي من المعركه د ځای سره د جنگ حيان ژوندۍ د جنگ د ځای سره د دې ځای سره یو وي لري کې د دې د جنگ د ځای څخه د ژوندۍ و ومن هغه څوک قتل کمر سلو فی حد په حد کې یو څوک په در حد لاندې او د شرعي حد په دغه حالات کې مړ سلو او قصاص یا په قصاص کې مړ سلو زبل څوک د وجلې او په قصاص کې دی مړ کی غسل دی ورکی وصلی المنځ دی وکي علیه پر د باندې یعنی دی نه کې چې په هغه وینو په هغه جامو کې پټ کې یعنی دی شهید بلل کیږي ځکه دی په حد کې مړ دی نو د پاره هم غسل ستا او هم د المنځ پر د باندې وکي. ومن هغه څوک قتل ک قتل سو مړ سلو من البغات د یاغانو سه څوک مړ سو او قطاع الطريق یا د غلو سه د ډاکوګان چې لارې نیولې ولې دغه ولو مړ سلو لم يصلى عليه پر د باندې د المنځ نه کی نه دی پر د غله باندې المنځ کی نه دی پر د باغی باندې المنځ کی د دې د پاره المنځ نسته بس دې دغه پټ کی. باب الصلاه فی الكعبه، باب ثابت دی په بیان کې د المانزه په کعبه شریفه کې دننه الصلاه المنځ فی الكعبه په کعبه کې شریفه کې جائزه روادی فرضها فرض ونفلها او نفل. فإن صلى كثير المنذ الامام بجماعت په جماعت سره فيها په د کعبه کې دننه د کعبه په دننه کوټه کې دننه المنذ امام ورکی فجعل وګرځه د بعضهم بعضه ظهر و شاء الى ظهر و شات امام د امام په د کعبه کې دننه ولاړ دي د امام مخ وي واخاته دي خو مقتدی را لي و شات ودر دي شای و امام تور وګرځوله جازت روادي صلاه المنز. ومن هغه څوک جعل ک وګرځوي منه د دسه وجه مخ الى وجه و مخ امام د امام جاز روادي ک امام و مخ ته ودر دي مخ ته د امام مخ د امام و خواته ک هغه ودی خواته ودی ودی خواته مخ ورته ودر دي جاز روادي. ويكره مکروه دي من هغه څوک جعل چې وګرځي منهم د دسه ظهر شا الى وجه و مخ امام د امام کچیر امام ولاړو دایرالی د امام و مخ ته دنه په کعبه شریفه کې ودر دي شای و امام ته ور وګرځول دا کار دي نه کی دا مکروه دي. لم تجوز روانه دي صلاته المنز ده واذا وصلى كثير المنز وك الامام امام في المسجد الحرام په مسجد حرام کې ګوره دنه په کعبه کې المنز اوس د کعبه شریف صد باندې دغه پر کعبه شریف چې کم حرم را ګرځیدل دي په دې کې المنز کې فتحلق حلقه دي الناس خلق حول الكعبه شاوخه پر کعبه باندې د کړه را وګرځي وصلى المنز وک بصلاه الامام په المنزه د امام. ومن
فمن هغه څوک کانه کچیر وو منهم د دې اقرب نږدې وو الى الكعبه د وکعبه ته من الامام د امام جازت روا دي صلاه المنز ګوره پر کعبه شریفه کړه راګرځېدلې دي کچیر یو څوک در امام دونه نو ورجندې مقتدی ورجندې وو دا روا دي اذا لم يكن کنو فی جانب الامام کچیر د امام په طرف کې نو ګوره د امام طرف چې دی پر دې طرف کې څوک در امام د مخ نو یعنی در امام نږدې نو وکعبه ته په دا نور درو طرفو کې کچیر در امام نږدې ولو بیا سیدی د المنځ جایز دی ومن هغه څوک صلی کې المنځ وکي على صهر الكعبه یعنی د کعبه شریف پر سربیره سر باندې جازت روا دي صلاه المنځ ده الا انه يكره مگر نه دغه المنځ دی دا مکروه دی د پاره خو د نور المنځ دی پر هر رقم باندې په کعبه شریف کې المنځ دی هغه جایز دی یو به د امام په طرف کې نه د مخ کیږي نه نږدې کیږي دا یو او بل به په دننه کعبه کې و امام ته شان ورګرځي چې د امام و مخ ته ولاړ امام ته شاور ګرځولې د امام د مخ دا کار بنه کوي كتاب الزكاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين